بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته په اکسل کې چې د معاش یا د تنخواه د استحقاق د اتومات فارمټ جوړولو طریقه ښیم چې څنګه اتومات فارمټ جوړ کړو. هغه که د لیسې دپاره وي یا د بلې کومې هرې ادارې دپاره وي، نو په هغې کې چې دی مطلب مالیه به په څه ډول اتومات اخلي، همدارنګه چې دی اتومات فارمټ څنګه جوړولی شو. فرض مثال زه دلته لیکمه چې ګلاب ګورې شماره به م اتومات چې دی خپله راشي. د شماره کې چې دی لږه ستونزه شته دی. همدارنګه مثال ګلاب د حاجي زوی فرزنده لیکو چې معلم بست فرض مثال بس چې دی پنځم قدم فرضاً دریم مثال د ده معاش چې دی فرضاً 8600 رتبوي معاش دی. مسلکي مثال زر دی. همدارنګه معقول فرضاً 630 دی. ګورئ دا چې دی په اتومات ډول چې دی دنه مالیه چې دی اخیستل کیږي، او همدارنګه چې دی ګورئ کسرات جدا جمع کیږي، مالیه چې ده هغه ترې اخیستل کیږي، او مبرر قابل د تادیه چې دی هغه جدا راځي. نو د دغسې اتومات فارمټ جوړولو طریقه نن تاسو ته ښیم. تاسو به لومړی چې دی یو نوی ورک بک واخلئ، بیا به راشئ پیج لیاوټ ته، تاسو یو ویډیو دقیق وګورئ، نو انشاءالله ډیره اسانه او ساده طریقه ده. شیټ رایټ ټو لیفټ به کلیک کړئ، شیټ به چې دی رایټ سایډ ته واړوئ. بیا راځو 15 سیلونه چې دی تر د ټي کالمه پورې مونږ دا راخلو، سلیکټ کوئ. لږ به د دې دا سایز کم کړو. داسې به راشو 15 کالمونه، او را به شو هم ته، دلته به اکراس مرج کلیک کړو. دا به داسې سنټر کې واخلو او سایز به یې لږ زیات کړو، 14 بولډ به یې کړو. دلته به تاسې ولیکئ فرضاً زه لیکم چې د افغانستان اسلامي امارت. بیا چې د کوم وزارت تاسې اړوند یاست اداره، همغه وزارت نوم به لیکئ. مثال فرضاً زه د لیسې دپاره اوس جوړومه، لیکم چې د پوهنې وزارت یا وزارت معارف لیکئ. د معاش استحقاق دا مو ولیکه. بیا به دا چې دی رایټ سایډ کې داسې واخلئ، لیکل به لومړی وکړئ چې ترتیب کوونکی، لږ سپیس به ورکړئ. دلته به ولیکئ چې تصدیق کوونکی، سپیس به ورکړئ. بیا به د فورم مشخص ولیکئ، مثال فرضاً فورم د میم 41 فورم. بیا به سپیس ورکړئ، وبه لیکئ چې منظور کوونکی. دا مو لیکل. دې ته به لږ سپیس داسې ورکړو چې دا هغه یې برابر شي. ښه، دلته به ولیکئ مثال لیکو چې لیسه لیسې نوم به ولیکئ چې هره لیسه وي. بهسود د ولسوالۍ یا پوهنې امارت نوم، استحقاق برج. دلته به قوس ورکړئ. مثال زه لیکم چې د سنبلې، او سال به ولیکئ. فرضاً لیکو چې 1403. دا مو ولیکه. اوس به راشو دې ځای نه 2 کالمه چې دی دا به تاسې مرج کړئ، 2 پسې به بیا چې دی 3 کالمونه مرج کړئ، بیا 2 کالمونه مرج کړئ،
بیا درې کالمونه مرج کړئ بیا دوه کالمه او بیا چې دی دوه کالمه مرج کړئ بیا دوه کالمه مرج کړئ او بیا دوه کالمه مرج کړئ دا مو چې مرج کړئ دې کې لیکل وکړئ دې کې ولیکئ چې دا به زه سلیکټ کړم داسې لاندې اندازه چې دا هغه زیات شي دا به کو 12 بولډ به کو داسې سنټر کې به واخلو ولیکئ ولایت دلته به ولیکئ ننګرهار او دلته به ولیکئ چې ولسوالي دلته به ولسوالي ولیکئ کوم ولسوالي ده مثال بهسود او دلته به ولیکئ مکتب وي او یا اداره کومه اداره وي د هغې ادارې نوم ولیکئ مثال فرضاً لیسه هډه دلته به ولیکئ نمبر استحقاق دا به خالي پرېږدئ دلته به ولیکئ چې تاریخ دا مو ولیکه ښه اوس به راشو دغه دوه خانې چې دا به مرج کړو دا به کاپي کړو کنټرول سی سره دلته به هم پیسټ کړئ دلته هم پیسټ دلته پیسټ دلته پیسټ دلته هم پیسټ دا مو پیسټ کړئ بیا به راشئ تر دې ځای پورې چې دی دا به ټول سلیکټ کړئ مکتب یا ادارې پورې دا څو کالمونه دا به مرج کړئ بیا به دې ځای نه واخلئ تر تاریخ پورې دا به هم مرج کړئ او بیا به راشئ دا دواړه به مرج کړئ او دا دواړه به هم مرج کړئ دلته به ولیکئ چې فرضاً د شمارې دا کم سمبول چې دی دا به ورکئ او بیا به دلته ولیکئ چې اسم تخلص او دلته به ولیکئ چې ولد او دلته به ولیکئ وظیفه بیا به ولیکئ چې بست قدم او دلته به ولیکئ استحقاق او دلته به ولیکئ چې کسرات دلته مبلغ قابل تادیه او دلته به ولیکئ حساب بانکي دا مو ولیکل دلته به راشئ ولیکئ چې معاش رتبوي او دې کې به ولیکئ مسلکي معقول او قدري کرایه موټر او دلته به ولیکئ چې جمله استحقاق او دلته به ولیکئ چې انکشاف شهري وضع ربع او دلته به ولیکئ چې مالیه صندوق معلم او دلته به ولیکئ چې فیس بانکي او دلته به ولیکئ جمله کسرات دا مو ولیکه دا به سلیکټ کړئ داسې او دلته به راشئ آل بارډر به اوس ورکړئ او دا به سلیکټ کړو په دې طریقې سره ډبل کلیک به تاسې ووهئ دلته چې دا داسې برابر شي بیا به دې نه وروستو به راشئ تاسې لومړی به دغه سیلونه سلیکټ کړئ دې کې به ولیکئ مثال رسمي معلم دلته اوس راځو شمارې دپاره لیکو ایکول اف کچیرې دغه سیله دا ناټ مساوي و د خالي سره نو کامه دلته څه وکړه
ګورئ دا زه لږ زوم کوم چې تاسو ته ښه ښکاره شي دلته کوډ تاسو ته اوس ښکاري دې کې اوس لیکل کوو مونږه که چیرې هغه خالي شو نو دا به وروسته زه زوم کوم چې تاسو ته ښکاره شي نو کامه څه وکړه وبه لیکئ بیا رو قوس به بند کړئ بیا به ولیکئ ماینس دې پسې قوس بند کړئ بیا ماینس بیا ولیکئ چې روز بیا روز کې دغه پاس خانه واخلئ او دې پسې F4 ووهئ چې دا لږ شي قوس پسې بند کړئ انټر یې کړئ او کامه که چېرته مطلب داسې نه بیا خالي پرېږده تاسې اوس دا کوډ وګورئ په دې طریقې سره به تاسو څه وکئ دغه فنکشن چې ده دا په دې طریقې سره تاسې عملي کوئ دا مو ولیده اوس به دا انټر کړئ یس اوس خالي دی ګورئ که چېرته دلته یو کس راشي فرضاً زه لیکم چې یو کس دی فهیم په نوم باندې مثال والد فرضاً خان وظیفه چې دی امر لیسا بست مثال دریم دی قدم سوم دی فرضاً دویم دی اوس به دا سلیک ولګ به دا سایز داسې به راوګورئ شماره هم خپله راغله او ورسره چې دی دا ولد دا به هم لږ نور هم پراخه کړو دا به هم پراخه کړو تاسې دلته معاش رتبوي رسوئ فرض مثال د معاش دی مثال 15,000 او 800 مسلکي چې دی مسلکي فرضاً زر لري معقول چې دی مثال 610 لري قدري چې دی نه لري کرایه موټر نه لري جمله استحقاق چې راولئ مساوي به ووهئ او سم دا سم به کلیک کړئ دې ځای نه به راشئ د رتبوي معاش نه واخلئ دغه ټول چې د ده کوم معاش وي دا به کلیک کړئ او دا به داسې ډریګ کړئ لاندې به یې راوړئ چې په ټولو باندې اپلای شي بیا راځو انکشاف شهري مثال دا هم 0 دی وزر به 0 دی اوس راځو مالیات مهمه چې دا هغه مالیه ده مالیه به څنګه تاسې اخلئ د مالیې د اخیستلو لپاره فارمول دی تاسې به ولیکئ لومړی اکوال بیا به ولیکئ اف که چیرې د جمله استحقاق نه چې دی مونږ مالیه اخلو صحیح شو دا به سلیکټ کړئ بیا به چې دی که چیرته دا لیس دن یعنې کمه یا مساوي شوه د 50,000 سره نو څه وکړه کامه 0 په 50,000 کې چې دی 50,000 کې مالیه نشته 50,000 نه چې جګیږي بیا مالیه به اخلو نو 50,000 کې 0 ده بیا به ولیکئ کامه بیا به اف فنکشن ولګوئ کله مو چې اف ولګوو بیا به راشئ دې ځای نه همدغه LS چې ده دا به سلیکټ کړي جمله که چیرې دا کوچنی یا مساوي شوه د څو سره د کوچنی یا مساوي شه د 12,500 سره نو بیا څه وکړه کامه بیا به قوس تاسې شروع کړئ قوس کې به څه ولیکئ همدغه LS یا د جمله استحقاق چې دی دې نه منفي کا څو تنې منفي کا 15,000 یعنی 50,000 کې نشته دا به تنې څه کوي منفي به کوي بیا به دې پسې قوس بند کوي بیا ضرب نو د 50,000 نه واخله یعنی 12,500 پورې چې ده هغې کې مالیه 2% ده نو ضربه یې په 0.02 کې نو دا به څو شي 2% به شي بیا به کامه ولګوئ اف که چیرې همدغه اف که چیرې دغه LS خانه دا کوچنی یا مساوي شوه د څو سره د کوچنی مساوي شوه د 100,000 سره 100,000 نو کامه همدغه LS خانه چې ده دا ادرس مې ولیکه د دې LS ماینس کا 12,500 تنې منفي کا 12,500 تنې څنګه کا منفي کا بیا قوس پسې بند کا ضرب 0.1
یعنی 12.5 نه چې واوړي تر 100,000 پورې چې دا بیا 10% مالیه ده. 0.1 جمع 150 یعنی دا 15,000 نه واخله 12.5 پورې دی کې 1.5 روپۍ مالیه کېږي. دا بیا ورسره جمع کا. بیا کامه قوس شروع کا. قوس چې شروع کا وبلې کې ال لس که چیرته ال لس دا دینه به ماینس کې 100,000 قوس به پسې بند کې بیا به ضرب کې د 100 سره 0.2 سره 0.2 یعنی 0% مالیه جمع سو جمع 8,250 8,250 بیا پسې به قوسونه بند کې درې دانې. ګورئ که چیرته دا انټر کوو مونږه نو دې کې 600 راغله 43 روپۍ چې ده مالیه په دې کې په د باندې راغله. ګورئ تاسې یو ځل ته وګورئ زه به دا زوم کوم چې تاسې لږ ورباندې ښه پوه شئ او تاسې ته دغه کوډ ښکاره شي مکمل. ګورئ د مالیه سیستم داسې دی که چیرته د 50,000 کې چې د مالیه نشته د 0 نه واخله تر 50,000 پورې مثال که 15,001 شوه معاش نو بیا پکې مالیه شته تر 12,500 پورې 2% ده. بیا که 12,501 شو معاش نو تر 100,000 پورې چې ده بیا 10% ده. د 100,001 نه واخله تر پورته چې دی بیا 0% ده. نو تاسو داسې کوډ لیکئ. ګورئ که چیرته مالیه د 15,000 نه کمه وه 15,000 وه کمه یا 15,000 وه صفر ده پکې که 15,000 12,500 نه کمه وه یا ورسره مساوي وه بیا 15,000 ځنې منفي کوئ او په 0.02 یعنې په 2% مالیه کې چې دی ضربوئ. همدارنګه تاسې دا کوډ مکمل وګورئ په غور سره نو په دې طریقې سره تاسې تنې مالیه اخلئ. دا کوډ مکمل تاسې په اسانۍ سره وګورئ او دا چک کړئ. نو کله مو چې دا برابر کړ اوس راځو همدغه فارمول اپلای کوو لاندې صرف دغه ځای نه ډریګ کوئ. صحیح شو. اوس راځو دلته صندوق معلوم هم چې دی 0 دی ورسره چې دی فیس بانکي هم 0 دی. جمله کسرات اوس راخلو. جمله کسرات چې دی مساوي دا به سم کوي کم شیان د مالیه نه واخله تر دې ځایه پورې دا ټول چې دی دا جمله کسرات کې راځي او دا به سلیکټ کړئ داسې به ډریګ. اوس راځو قابل مبلغ قابل تعدیه. اوس راځو دا جمله کسرات د اصلي معاش نه منفي کوو مساوي اصلي معاش منفي چې دی څه جمله کسرات دا مو منفي کړو نو 14,908 چې دی دا معاش راغلی. په دې باندې هم تاسې پوه شئ. اوس راځو زه دغه سلیکټ کوم هلک دا باډر او اندازه چې دی داسې لاندې راوړم. دلته راځو دا فارمول چې دی هم لاندې مونږ نه دی اپلای کړی دا به داسې اپلای کړو. دې ځای کې اوس که چېرته مثال فرضاً دویم کس راغی معلم مثال لیکو چې ګلاب د حاجي زوی دا معلم دی د ده مثال بس 5 دی او قدم یې فرضاً اول دی ماسې 8,600 دی دغه یې 0 دی معقول یې 630 دی دا 0 0 دم 0 دم 0 دم 0 دم 0. ګورئ دلته چې دی د دنې مالیه څو اخیسته 104 دا به زه ټول سلیکټ کړم داسې یا به راشو دې نه دا به یوازې سلیکټ کړو چې کله مو سلیکټ کړه را به شو دغه اشاریه چې دا به ټولو ختم کړو اشاریه به ورسره نه راځي. دا د څه دپاره شو معلمینو دپاره شو. اوس به راشو د دې دا مجموعه چې دا به دلته وباسو دا به تاسې سلیکټ کړئ دلته به ولیکئ چې مجموعه رسمي معلم. دلته چې تعداد څو مثال اوس فرضاً 2 کسه دی 3 وي هماغه تعداد به تاسې ولیکئ چې دومره. دلته به راشئ دا به مجموعه الټ ډبل ایکول چې ووهئ یا الټ ډبل ایکول ګوره دا جمع کړه دا ټولې جمع شو ورسره اتومات فنکشن چې په ټولو باندې څنګه شو اپلای شو. که چېرته تاسو غواړئ چې دا هغسې نه وي داسې ډریګ کړئ مکمل به چې دی دوی باندې هم
څه شي دا به اپلای شي. اوس به راشو دلته به یو بله خانه چې دا داسې مرج کو اوکې به کو که چېرته تاسو سره مثال مامورین وي رسمي مامور دی نو تاسې راځئ دلته فرضاً رسمي مامور دی لیکئ چې ولي دلته دا شماره باید د یو نه شروع شي دا به برابر کړو د یو نه یا د دلته چې څو وي هماغه به برابر کړو دا اتومات ده تاسو کولی شئ لاسي ډول یې هم ولیکئ خو دا اتومات شماره ده دلته پکې ګورئ دا 2 3 4 5 6 دا 3 سیلونه چې دا اوس دا هم حسابوئ ولي د نور زوی دی مثال دا چې دی مامور دی فرضاً بس د پنځم دی قدم اول دی معاش مثال 8600 دی او همدارنګه چې دی مسلکي زر دی معقول چې دی فرض مثال دی د 1500 دی تاسې وګورئ اتومات دنه چې دی مالیه اخلي همداسې راځو دا هم چې دی تر دې ځای پورې دا مرج کوو دا هر یو جدا جدا یو ځل جمع کېږي فرضاً دلته لیکو چې مجموعه رسمي دلته به ولیکو چې مامور مامورین چې هر څو کسان وي که دوه وي که یو وي دلته به ورته ولیکئ چې یو. اوس به راشو دلته به دا هم جمع کوو مساوي SVM جمع به کوئ او دا به راواخلئ دلته چې هر څو مامورین وي دا به ټول دا جمع شي او دا به چې دی داسې ډریک په دې ټولو باندې بیا به راشو دلته دا مو شو. اوس راځو که چېرته تاسو سره اجیران وي ملازمین وي هغو دپاره تاسو غواړئ چې برابر کړئ نو دا به هم سلیکټ کړئ سلیکشن نه وروسته به دلته مرج باندې کلیک وکړئ دا به اوکې کړئ اوکې نه وروسته به تاسو دلته ولیکئ چې اجیر فرض مثال لیکئ چې خالد د ګل زوی او دا مثال څه دی اجیر دی دلته لیکئ چې بس دی فرض مثال اووم دی او اول قدم دی مثال فرضاً د ده معاش دی 15000 او دغه مسلکي نه لري معقول چې دی فرض مثال د ده 600 دا نورې 0 0 0 0 0 ګورئ دا هم چې دی راغی دلته تاسې کولی شئ چې دا هم جمع کړئ که چېرته اجیران نور تاسې هم هغه کولی شئ چې ورسره اضافه کړئ دلته ولیکئ چې مجموعه اجیر که اوس به ورکړئ اوس یو دانه دی تاسې به یو ولیکئ دلته به راشئ دا به هم جمع کړئ سم دا به هم جمع کړئ انټر به کړئ او دا به دې ځنه ډریک اوس به ګورئ تاسو دلته وګورئ دا 15000 دی 15000 کې هم چې د مالیه 12 واخیسته ټوټل 12 افغانۍ مالیه شو دا ولې دا ځکه دلته 600 معقول دی دا ورسره جمع شو دا معقول چې ورسره جمع شي بیا ته مالیه اخلي. اوس به راشو زه به دا سلیکټ کړم سلیکشن نه وروسته به یې داسې ډریک کړو او دلته به دې مجموعه په ځای چې دی یوازې مجموعه پرېږدو داسې دې کې چې موږ جمع کوو مساوي دغه ټولې مجموعې د معلمینو معاش جمع د مامور معاش جمع د مجموعه د اجیرانو معاش دا به انټر دا به اوس داسې ټول باندې ډریک کړو نو ټوټل به موږ ته وښیي چې ټوټل مالیه دې دومره شو او معقول دې دومره شو د دې نه به چې دی دا لرې کړو. اوس راځو دا هر یو زه غواړم چې جدا جدا کړم داسې بارډر سټایل ورته لږ برابروم دا به سلیکټ کړو سلیکشن نه وروسته به راشو دلته بارډر ته بارډر چې دی بارډر ان سایډ به زه ورته دا بارډر واخلم ان سایډ آوټ سایډ ته وروسته راځو همدارنګه چې دی د معلمینو د هم سلیکټ کوم دا کنټرول زیډ دا به سلیکټ کړو را به شو بارډر ته بارډر کې چې دی
دا به صرف انسایډ نه آوټ سایډ به انسایډ چې دی دا ورکړي او دا چې دی آوټ سایډ ورکړي صرف آوټ سایډ اوکې کوي. همدارنګه راځو د معلمین چې دی دا به سلیکټ کړو را به شو بارډر ته او دا به چې دی دا به هم آوټ سایډ واخلو او همدارنګه را به شو دلته مامورین چې دی دوی ته به هم بارډر همدغه شی ورکړو دا بارډر آوټ سایډ او همدارنګه چې دی څوک به واخلو اجیرانو لپاره چې دی هم همدغه طریقه کارو همدا بارډر آوټ سایډ. اوس راځو ټول چې دی دا ټوټل سلیکټ کوو او سلیکشن نه وروسته چې دی بارډر ته راځو بارډر کې چې دا بارډر زه ورکوم آوټ سایډ چې ټول همدا بارډر واخلي. ښه اوس تاسو وګورئ دا خو برابر شو که پرنټ پریویو ته راشو دا به په پرنټ کې صحیح نه راشي. درې پیجه لومړی خبره شو دا پیج به ورته لینډسکیپ کړو. دویمه خبره دا سکیل ته به راشو فټ آل کالم آن ون پیج به یې کړو. دریمه خبره پیج سیټ اپ ته به راشو مرجن ته به راشو هیډر فوټر خو به اول 0 کړو او لیفټ او رایټ چې دی دا به هم 0.2 کړو ټاپ بټن به هم کم کړو او هاریزنټل به چې دی دا په څه کې واخلو سنټر کې داسې برابر شو. اوس غواړو لږ دا سایز نورم برابر کړو داسې به دا ټول داسې سلیکټ کړي چې سلیکټ مو که او دا به لاندې داسې لږ ډریګ کړئ چې دا خانې پراخه شي. اوس یې پرنټ پریویو وګورئ اوس 1 پیج دی او پراخه شو که نور یې پراخه کوئ هم کولی شي چې دا نورم پراخه کړئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې اتومات مالیه محاسبه کوي. فرض مثال یو بل کس راغی مثال لیکي چې د حامد په نوم دی ولد محمد دا مثال دا معلم دی بس دی فرض مثال 15 قدم سه دی مثال فرزند ده چې دی څو معاش دی 9200 مسلکی زر معقول فرض مثال دا غیر حاضر شوی دی او څو ورځې معقول فرض 580 دی 0.000 ګورئ د ده چې دی څو راغی مالیه 114 نو په اتومات ډول چې دی دنه مالیه اخلي نو دا شو اتومات فارمټ. نو تاسې په دې طریقې سره کولی شئ چې اتومات فارمټ ځان ته په څه کې کوي برابر کوي او استفاده ترې وکړئ او د لاسي ډول لیکلو نه ځان خلاص کوي او کار ځان ته اسانه کوي په دې طریقې سره.